افغان امنیتي ځواکونو پاکستاني لوري ته درانه تلفات اړولي دي. د کونړ په ناړۍ کې په ډیورنډ کرښه د افغان امنیتي ځواکونو او پاکستاني عسکرو ترمنځ یو ځل بیا نن سهار جنګ پیل شوی دی چې د ځینو سرچینو په وینا پاکستاني عسکر له خپلو پوستو تښتېدلي دي او درانه تلفات ورته اوښتي دي. د پاکستان عسکرو پرون مازدیګر هڅه کوله چې له ډیورنډ کرښې دې لور ته راواوړي او دلته تاسیسات جوړ کړي. همداراز په افغان امنیتي ځواکونو یې ډزې کړې وي چې په ځواب کې افغان امنیتي ځواکونو سخت ځواب ورکړی دی. تازه معلومات دا دي چې په تازه دمې افغان سرتیري د جګړې ساحې ته رسیدلي دي او د پاکستان عسکر یې په شا کړي دي. پاکستاني عسکرو خپلو پوستې پرېښي او تښتېدلي دي. همداراز هغوی ته درانه تلفات هم اوښتي دي. پرون یوې سرچینې ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونو د پاکستاني عسکرو نه 4 پوستې هم نیولي او همداراز یو لړ مهمات یې هم ترې نیولي دي. په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازي جاوید صافي پرون د شپې 11 بجې د جګړې له قومندان سره خبرې کولې او هغه ته یې وویل چې پاکستان ته دې په نره او سخت ځواب ورکړي. دغه جګړه چې د نړۍ په دوکلام کې پیل شوې ده د بیګا تر ناوخته پورې دوام وکړ خو د شپې آرامه شوه چې نن سهار یو ځل بیا پیل شوه او دا ځلې افغان ځواکونو پاکستاني عسکرو ته سخت ځواب ورکړی چې له هغوی خپلو پوستې هم تښتېدلي دي. د کونړ چارواکي وایي چې د جګړې ساحې ته تازه دوي افغان سرتیري رسیدلي دي. د یادولو ده چې پرون ویل شوي و چې د پاکستان له لوري یو هوان مرمۍ راغورځېدلې ده چې یوه ښځه او یو سړی هم ټپي کړی و. جاوید صافي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د خپلې خاورې او ولس نه په مېړانه دفاع وکړي.